ډاکټره یاسینه خیر شي ډاکټره نن به ته یو داسې راز وایم چې زمانو پټ راز به راته وایم یاسینه کامران زموږ مهرنی ورور دی خپل ورور هم نه دی یا دا ته څه ګډې وړې وې خو دا راته ووایه چې دا راته چا وویل دا خبره ته چا وکړه ما ته یاسینه کاکاجي ووي ډاکټره کاکاجي زموږ ښه لټوي ولې چې خپله وینه یو خپله وینه وایم راځه نن به له دې کامران سره هغه عمل کوم چې دنیا د خلک پې یاد ساتي جمدې دلته ښخوم راځه معلومیږي داسې چې دا روریان ما وجني کامرانه بنده خپې وباسه او ځان بابا له رسوه ودرېږه کامرانه ولې لالا څه چل شوي چې ما وجنې تاسو تا له مې د جنت ټکټ راکټ کړی دی او جنت ته نه ځي سو ګړم چې چل شروع کړه خو زه به دا نه پکمې ډاکټره ما مې کدله خو اوس یې ژوندی ښخول غواړي ډاکټره وایم ته سره به بیا ګورو خو څه وکړمه په سر یې وانې وایم ډاکټره داسې کار کوو لومبي د غم کوو ټیک په شه د غم کوو بیا به راځه چې دې اوچت کړو بس اوچتو وې بس سړی ختم دی بیچاره وړه شابه زر کوه ډاکټره باسته به ونیسه راځي خبره وله برزه یاسینه زرت زوته ختم شو مکمل راځه
کوي دلته نیکبخته په ماشین څه کوي دا خدای جی ښکار لرو دی دا راته دا کامران پته نه لګیا څه شو کامران خو چا د خولې نه خبر شو دا جی چې هغه چا وجلی دی مړه ګډې وډې مه وایه دا ته څه وې دا حقیقت یاسین نه تپوس وکړه موږ ته په خپل ویلو دا خبره زمونږ په خولې راتلم نه خو تا ته مځکه وکړه چې مشر یې او موږ ته ویل چې کامران چا مړ کو نو چې دا اوس دروغ دی خو رښتیا دی زمونږ چا سره دښمني ده چې کامران مړ کو پس یې مړ که دا ولې پس چې دغه نو اوس خدای خبر دی زمام خو بچي د خپونه ځمکه وتښتوله اخر کامران چا مړ کو په دې خو پلاره مې هم خپوته دی چا مړ کو بابا کامرانه بچي بابا زه راغلم بچي ما خو اورېدلي وو چې هغه چا وژلې دا رښتیا دي نه بابا هیڅ چا هم نه وجلې بابا دوی خو په ما ډېرې وسې وکړې خو زه الله نه وجلم نو دوی به مې څه وژني بچي دا زه څه اورمه دا زه څه اورمه بابا دوی ته نور نصیحت مه کوه د انسانان نه د انسان په جامه کې ځناور دي بابا دوی زما د ورورولۍ خیالونه ساتو نو ستا د سپینو ډکو خاطر به څه وکړي بابا ته کامران ته مینت وکړه ته موږ معاف کړي موږ نه ډېر خلک تېر شوي دي نه لالا ما معاف کړي تاسو زموږ مشران یې خو بس لالا نور زه دلته نشم پاتې کېدی ستاسو دا لار او زما دا لار کامرانه بچي ودرېږه پرېږده لالا کامرانه بچي ودرېږه ته موږ شاته پرېږدې پرېږده لالا کامرانه بس بچي ودرېږه یاسینه ته ورته ووایه کامران ته کامران خیر دی دا جی ته خو پیږي ته کنه ورته یار ووایه کامران ته کامران ته تو ووایه بچي که تاسو زمونږ دغه ته کتلې نو ولې به موږ نن داسې ذلیله ګرځېدو بس تاسو لارې جدا شو زمونږ جدا شو دا جی کامرانه بچي ودرېږه کامران دا بچي مه خفه کېږه د خدای پاک لویه دنیا ده چېرته به پناه والو ډاکټره چې دا جی او کامران موږ نه لاړو موږ به خدای پاک مونږ بخي راځه که راځه کامرانه د دې په خاطر بس که موږ معاف که یاره موږ نه غلطي شوې دی نه یاسینا دا ما هغه وخت سوچ کړو چې کم وخت کې تاسو زه مړ کولم کامرانه ته خو خدای پاک بچ کړې تا دې خدای پاک نوې زندګي درکړه خو موږ خو معاف کړه کنه یار موږ خو معاف کړه دا جي ته ورته ووایه بچي مشران دي خبرې ومنه خیر دی بابا ستا د سپینو ډکو نه نشم تېرېدی بس ما معاف کړ خاص د الله د رضا لپاره تا معاف کړو کامرانه بچي ورکوه دغه یزویا تاسو دا نن نه پس داسې مه وایه چې دا مهرنې دي دا زما خپل بچي دی خپل بچي